په افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي چې د هیواد د امنیت ټینګښت او دفاعي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره جدي اقدامات روان دي. نوموړي دا څرګندونې په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سرحدونه خوندي دي او امنیتي ځواکونه د هر ډول ګواښ پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د اسلامي امارات افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي چې د هیواد د امنیت د ټینګښت او د دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره جدي اقدامات روان دي. نوموړي دا څرګندونې په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سرحدونه خوندي دي او امنیتي ځواکونه د هر ډول ګواښ پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل چې د دفاع وزارت هڅه کوي د پوځ تشکیلات لا منظم کړي او د عسکرو روزنه د عصري اړتیاو مطابق پر مخ یوسي. د هغه په وینا د افغانستان ملي دفاعي ځواکونه اوس د هیواد د ټولو سیمو امنیت په خپل لاس کې لري او په دې برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې د سرحدونو ساتنې لپاره ځانګړي قطعات ځای پر ځای شوي او د ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي ستونزو حل لپاره د ډیپلوماټیکو لار کار اخیستل کیږي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د دفاع وزیر په خبرو کې د هوایي ځواک د پیاوړتیا یادونه هم وکړه او ویل چې هڅې روانې دي څو د هوایي ځواک ظرفیتونه بیرته فعال او پیاوړي شي. د هغه په وینا د تخنیکي پرسونل روزنه او تجهیزاتو ساتنه د دفاع وزارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی. نوموړي دا هم وویل چې د پخواني حکومت یو شمېر پوځي متخصصین اوس هم د هیواد خدمت لپاره کار کوي او اسلامي امارات هڅه کوي له ټولو مسلکي کدرونو څخه ګټه واخلي. د هغه په خبره د هیواد د امنیت ټول افغانانو ګډ مسؤلیت دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته په اشارې چې امنیتي ځواکونه د هر ډول افراطي ډلو پر وړاندې جدي اقدامات کوي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان امنیت ګډ وډ کړي. هغه د ځوانانو رول هم مهم وباله او ویل چې ځوانان کولی شي د هیواد د دفاعي بنسټونو سره یوځای شي او د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دفاع وزیر په پای کې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ د هیواد امنیت د اسلامي امارات له مهمو لومړیتوبونو څخه دی او هڅې به دوام ولري څو سوله، ثبات او امنیت په ټول هیواد کې ټینګ شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.